اسرائیلي فوج مقبوضه کشمیر ته راغلی چې ورسره د پاکستان او بهارت ترمنځ روانه کشیدګۍ کې نور اضافه شوې ده. ویل کېږي چې د 15 نه شل پورې اسرائیلي اهلکار چې دي هغه سرینګر ته راغلي دي چې ورسره جدید وسله هم ده او د دې نه دا پته لګي چې اسرائیل او بهارت په شریکه باندې د پاکستان خلاف مضموم عزایم لري. بل طرف ته سیک راهنما چې کوم دی د خالستان تحریک مشر هغه خپل سیک سپاهیانو او افسرانو ته دا پیغام جاری کړی دی چې تاسو د پاکستان خلاف مه جنګیږئ، دا د مودي جنګ دی، دا زموږ جنګ نه دی او وایي چې پاکستان همیشه زموږ حمایت کړی دی، په هره موقع کې کړی دی او چې کله هم خالستان جوړ شي نو پاکستان به زموږ اولنی دوست دی او هغه خپل سیک برادري چې کوم د کوم خاص کړي چې په بهارتي فوج کې دي هغوی ته دا پیغام جاری کړی دی چې تاسو د پاکستان خلاف مه جنګیږئ. بل طرف ته د بهارتي سپریم کورټ یو پخواني جج چې دی هغه هم ډېر اهم بیان مخې ته راغلی دی. هغه وایي چې که چېرته بهارت د پاکستان سره جنګ وکړو نو دې سره به د بهارت معیشت تباه شي. بهارتي جنرالان په ټي وي باندې کینی د پاکستان سره د جنګ متعلق بکواس کوي خو دوی له دا په دې خبره ځان پوهېدل پکار دي چې دواړه اټمي طاقتونه دي او پاکستان هم یو کمزوری ملک نه دی. بل طرف ته که موږ وګورو نو پاکستان چې کوم دی هغه په بهارتي پروازونو باندې فضایي پابندي لګولې ده د کوم سره چې په بهارت کې یو نوی بحران پیدا شوی دی او دغه بحران یو په دې سلسله کې هم دی چې نن د بهارتي نایب صدر اټلي ته دوره وه او دغه دوره تقریبا 2.5 غنټو پورې تاخیر ښکار شوی ده. دې نه علاوه چې کوم بهر نه راتلونکي جهازونه دي یا د بهارت نه بهر ته تلونکي دي هغه ټول د تاخیر سره ښکارو. بیا یو اهم بیان بل دا هم دی چې پاکستان خو ټول بهارتي شریانو ته د وتو حکم کړی دی خو صرف دا ویلي چې سیکانو کولی شي چې هغه پاکستان کې پاتې شي او دې سلسله کې صرف سیکان پاتې نه دي بلکې هغه اوس هم د بهارت نه پاکستان ته راځي یعنې کرتارپور راهداري کولاو ده نن هم تقریبا 2.5 سوه پورې سیکان چې دي هغه پاکستان ته راغلي دي.